نن پورته شا د بیت المقدس پختنه وکا، نن پورته شا د فلسطینی ښځې په سر باندې لوپټه واچوه، نن پورته شا د هغې د عزت پختنه وکا چې د مسلمان فلسطینی خور باندې نه دردېږي، کشمیری خور باندې نه دردېږي، افغانی خور باندې نه دردېږي. که فلسطین کې ښځه جاړي نوم د پاکستانی مسلمان اخلي، که کشمیر کې ښځې باندې تشدد کیږي نوم د پاکستان د اسلام او د حکومت اخلي. لیکن مسلمان هغه دی چې په مشرق کې یو مسلمان باندې یا یوې مسلمانې ښځې باندې تکلیف وي، تر مغربه پورې مسلمانان هغې ته خوږېږي. المؤمنون کجسد واحد د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، کم چې د رسول الله رښتیا حدیث دي امت د هغې نه مخ اړولی دی، او چې کومو باندې دوکانداري کېږي هغو ته خلکو توجه کړې ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحیح حدیث دی، انما المؤمنون اخوة تشریح دی، انما المؤمنون اخوة د قرآن آیت دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمائی المؤمنون کجسد واحد اذا اشتکا عینه اشتکا کله. مومنان ټول د یو بدن په څیر باندې دي، کله په بدن کې یو اندام درد کوي ټول بدن ورته بې قرار وي، او چې د بدن کومه ټوکړه هغه د بدن ټوکړه نه وي، هغه بیا کټ وي، د هغې خامخا کنیکشن کټ شوی وي. مومنه چې د مسلمان فلسطینی خور باندې نه دردېږي، کشمیری خور باندې نه دردېږي، افغانی خور باندې نه دردېږي، پښتنې باندې نه دردېږي، پنجابی باندې نه دردېږي، عربی او عجمي باندې نه دردېږي، د فلسطین په وړو ماشومانو نه دردېږي، د فلسطین په خویندو میندو نه دردېږي، هغوی سره په بدکاریو نه دردېږي، هغوی ته په کور ننوتو کې او د تمامو بېستریو باندې نه دردېږي، بیت المقدس باندې حملې باندې نه دردېږي، هغه کې د جومات او د منځګزارو په وجلو باندې نه دردېږي، جومات نه په شړلو باندې نه دردېږي. ته بیا هم وایي چې زه مسلمان یم، ته بیا هم وایي چې زه نر یم، ته بیا هم وایي چې ما الله منلی دی، ته بیا هم وایي چې ما قرآن منلی دی، ته بیا هم وایي چې ما سنت متوارثه منلی دي، ما رسول الله منلی دی. اے خلقا محمد بن قاسم، اے خلقا حجاج بن یوسف، چې تاسو ورته جابر وایې، تاسو ورته ناکاره سړی وایې، مړه غم زموږ نه ډېر غیرتي و چې په د دې هندوستان په خاوره دې کراچۍ په سمندر کې یوې مسلمانې ته راجا داهر لاس واچولو، د هغې سر نه لوپټه پرېوته، هغې وایي څوک شته نه چې هغه امیر المؤمنین ته او د مسلمانانو هغه افسرانو ته خبر وروړي. کرتے کرتے خبر ورسېده، اتلسو کالو ماشوم محمد بن قاسم یې راولېږلو، د دیبل کراچۍ نه یې شروع کړه تر ملتانه پورې علاقې فتح کړې، زرګونو هندوانو سکان یې مړه کړل. نن ستا په منبر و محراب باندې د هغه غیبت خو کېږي، لیکن د قرآن او د سنت دا حکم چې څنګه هغه پوره کړی و نرشه داسې ته پوره کا. د پاکستان حکمران له پکار دي چې ته د تمامي دنیا سرپرست یې، د تمامي اسلامي دنیا لوی لیډر ملک دی، په تمام اسلامي دنیا کې پاکستان سپر طاقت دی، اسلامی دنیا کې اټم بم والا طاقت دی، اسلامی دنیا کې یو لوی طاقت او لوی فوج او لوی د کمالاتو نه ډک اسلحې او جهازونه الله درکړي دي. یاد وساته په ورځ د قیامت باندې وا پروردگار عالم یوی کشمیری حساب تا ناخلی، د یوی فلسطینی حساب بدر ناخلی، د بیت المقدس د یوی الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اے مسلمانا په فیسبوک باندې ټول ورځ یو بل پسې په پروپاګانو نه وزګار نه یې، دا خپلو د مسلکونو د اوچتولو نه وزګار نه یې، ته ټول عمر د شخصیاتو دفاع کوې، ته ټول عمر د مسلک دفاع کوې،
مذهب په نوم پیژندلی دی د اسلام او د دین په نوم دی نه دی پیژندلی ته یاد وساته د خپلو شیخانو په دفاع کې لګیا یې خپلو فرقو په اوچتولو کې لګیا یې خپله درنه او د بل سپکي کې لګیا یې ملا غیرت پیدا کا امی غیرت پیدا کا فوجی غیرت پیدا کا اداروں والا غیرت پیدا کے حکمران غیرت پیدا کے عوام غیرت پیدا کے خصوصاً د پاکستان حکمران دا د تمام دنیا د اسلامی ملکونو سردار دی د تمامو اسلامی ملکونو د خویندو میندو دوی ته سترګې دي که فلسطین کې ښځه جاړي نوم د پاکستانی مسلمان اخلي که کشمیر کې ښځې باندې تشدد کیږي نوم د پاکستان د اسلام او د حکومت اخلي اے پاکستانا اے ادارو اے حکمرانانو ډیر زیات خوراکونه وشول ډیر وسایل او آرام سره ژوند تیر شو مولا دین دې ډیر وشاربلو عامي ډیر تجارتونه دې وکړل نن پورته شه د بیت المقدس پوښتنه وکړه نن پورته شه د فلسطیني ښځې په سر باندې لوپټه واچوه نن پورته شه د هغې د عزت پوښتنه وکړه نن پورته شه د انما المؤمنون اخوة مصداق د جناب محمد مصطفی د دې قول چې المؤمنون کجسد واحد د دې آیینه جوړ شه جهاد مسلمانه چې په کم خوب ودی کم انداز باندې چې دنیا کې د اسلام خلاف کار روان دی یاد وساته هغه ورځ لرې نه ده دستک بدا یهود و نصورا ستا دروازې له درکوي دا لاس به ستا په خور و مور باندې اچوي نن پاڅه مسلمانه د کشمیریو ښځو په سر لوپټې واچوه د فلسطین د ښځو په سر لوپټې واچوه د ماشومانو په سر لاس تیر کا ملا تیر شه مسلکي اختلافاتونه تیر شه ټول عمر د مړو د ژوندو خبرونه تیر شه د ذکرونو د فکرونو د خبرونه وخت د جهاد دی وخت د نرتوب دی دی وخت کې خلق منځونه پرېږدي رسول الله 4 منځونه قضا کړي د ښځو د تحفظ دپاره د دین د تحفظ دپاره د ملک د تحفظ دپاره اے د پاکستان مسلمانه ته سرپرست د اسلامی دنیا اے د پاکستان حکمرانا ته سرپرست د اسلامی دنیا دا یاد وساته بد حالات را روان دي هر طرف نه د اسلام خلاف حالات را روان دي په 3G او په 4G باندې عادت کړي په وسایلو باندې عادت کړي په نرمیو باندې عادت کړي بمبے کې د اوبه راځي خوراک دله پوره تیار راځي اے مسلمانا دا سے ژوند دې شروع کړی دی ته وایې چې دا د الله فضل دی اسې نه چې په دې کې دله قهر د الله راغلی په ایسیګانو کې ژوند تېروي پکو لاندې ژوند تېروي یوه ورځ بجلي نه وي احتجاج کوي یوه ورځ ګیس نه وي خوله دې وازه نیولي وي دوایي در باندې بند شي خوله دې وازه نیولي بازار بند شي خوله دې وازه نیولي تا باندې اډې بند شي منډیانې بند شي ته د جفکشۍ عادت نه یې ته د سختیو عادت نه یې ته یوه ورځ د فیسبوک نیټ چې بند شي تا اسمان ته خوله نیولي وي ته دا سوچ وکړه یهودو نسواراو چې په کمو پستو قالینو عادت کړې که دا یې د نه یوې ورځې دپاره کینچ کړې که ستا یوه ورځ خوراک بند شو وروره ته د پخولو چل دي کورونو کې ښځو له نه ورځي تیاره خلقو له راځي رسټورنټونه که بند شو ډېر خلک به د لوږې مړه شي دوایانې در باندې بند شوې د عمر فاروق نه رستو د اسلامي حکمرانانو کې یو حکمرانو خبره په غور واورئ هغوی ته به یو غیر مسلم حکومت ټیکس ورکولو اچانک هغه امیر المؤمنین وفات شو بل امیر المؤمنین کې ناستو څو کاله پس د هغه قاصد راغی کافر بادشاہ ته مخې ته ودرېده ورته ویې چې زه د پلاني ملک نه راغلی یم زموږ ټکس و جزیه ادا کا هغه ورته داسې لاندې باندې وکتل هغه ورته چې برخودار
من چې کوم مسلمانانو له ټکس ورکولو هغوی به چې خوراک نه و پاڼې به یې خوړې هغه خلک وو چې جامو کې به یې 300 پیوندونه لګېدلي وو هغه خلک وو چې د پښو څپلی به یې نه وې موږ د هغو خلقو نه یریدو چې دا هر نمونه تکلیف تېرولی شي دا د مشکلاتو عادت دي دا د تکلیفونو عادت دي دا جفاقش قوم دی موږ وایو چې دا انسانان نه دي ځناور دي وبه هم خوري او ته چې په دې کمو رخمي جمو کې راغلی دا ستا بدن چې زه ګورمه تا ته ما ته تا کې د جنکۍ مخ ښکاري لاسم خلاص څه چې کولی شئ وایي کې موږ ستاسو په شان زنانه وله ټکسونه نه ورکوو مسلمانه نن ته هغه زنانه یې نن تانا روس نه یریږي نن تانا د اسرائیلو په شان بې دینه او بې غیرته حکمران نه یریږي هغه اسلام دشمنه حکمران چې هغه د پاکستان د یوې ډچکې طاقت نه لري هغه رذیل حکومت چې هغه زموږ د یوې څاپېړې طاقت نه لري خو د حکمران د بې غیرتیو د وجې نه د سیاسي خلقو د دلتوبونو د وجې نه د بې ایمانه حکمرانانو د بې ایمانیو د وجې نه هغوی ته پته ده چې دا قوم موږ باندې نه راپرېږدي دا قوم جهاد ته نه پرېږدي دا قوم غیرت نشي کولی ولې د سیاسي خلقو مفادات خرابېږي ولې د سیاسي خلقو عیاشۍ خرابېږي ولې د لویو لویو حکمرانانو وسایلو اسبابو ته نقصان رسی مسلمانه یاد وساته دا ورځې یاد وساته پتا سخت حالات را روان دي پتا مشکل حالات را روان دي هر طرف نه ګیرېږي یو هندوستان نه دی چې موږ ته غربېږي امریکې موږ ته سترګو کې ویني ځي راځي خو الحمدلله په موږ حمله نشي کوی روس موږ ته زړه کې خیر نشته او د اسرائیلو موږ ته زړه کې خیر نشته تمام عالم کفر د اسلام او د پاکستان دشمنان دي زمونږ عوام په خپلو خویندو میندو د اسرائیلو د فلسطینیو خویندو میندو باندې موږ غیرت نه کوو څو کالو نه په هغو باندې څه را روان دي نن فیسبوک کلاو کا ته هغه واړه ماشومان وګوره او بیا د خپل بچي وګوره چې اختر ته دې ساتلي وي او د جنکو په شان دې جوړ کړي وي ته د فلسطین ماشومان وګوره ته د کشمیر مسلمان وګوره ته د افغانستان کونډې یتیمان وګوره اے خلکا حکمرانو لیډرانو ملک وخوړو اسلام غرق مسلمانانو نه غیرت وایسته عوام چا پسې روان دي هیڅ قسم ته داسې عامي نشته چې هغه خپل ایمان په یو لیډر خرڅ کړی ني اے قومه لیډران پرېږدئ الله پسې روان شئ اے قومه مشران پرېږدئ الله پسې روان شئ ټول ملک لس کسان وي هغه لسو کسانو باندې خلک خرڅ وي دا زمونږ امیر دی دا زمونږ صدر دی دا زمونږ مشر دی دا زمونږ جیوی پلان جیوی ورک تشې ورک دی نوم شه بې غیرته الله پسې روان شه اے قومه روغ 22 کروڑ عوام صرف لس یا 12 سیاسي خلک تاسو لوبئ کلم په یو خرڅ کی کلم په بل خرڅ کی فلسطینیانو شانه بشانه ودرېږي او د بیت المقدس د یوې خبرې پوښتنه وکړئ حکمران په سترګو کې سترګې واچوئ ورته ووایه چې ته د ټولې دنیا مشر یې د پاکستان حکومت تعالی الله یې ټمبمو طاقت دې دپاره درکړی دی چې د مسلمانانو پشت پناهي وکړي او ته د دې ټولو امامت وکړي لہذا دې خبرې ته به کلک ودرېږو که نه به ودرېږو